السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو دې درس کې مو ستاسو پر وړاندې د انګلیسي ژبې انتهایی اهم او مفیدې جملې راوړې دي د دې لپاره چې تاسو ته انګلیسي ویل آسان شي او ستاسو انګلیسي روانه شي. نو راځئ د دې جملو په طرف باندې. دوستانو که تاسو زموږ چینل کې نوي یې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو ضرور لایک کړئ او اخره کې په کمنټ کې موږ ته د خپل رائے اظهار او وکړئ. ډیره مننه. راځئ د جملو په طرف. که موږ چېرته په یو کار کې مصروف یو او څوک زموږ توجه خرابوي، موږ ګډوډ کوي او موږ ورته وایو چې ما مه ګډوډ کوئ یا ما مه ګډوډوئ، نو انګلیش کې به ورته موږ وایو ډونټ ډسټرب می، ډونټ ډسټرب می، ما مه ډسټرب کوه، یعنی ما مه ګډوډوه. او که چاته نصیحت کوو یو کس سستی کوي، ناراستی کوي او موږ ورته وایو چې ناراسته کېږه مه، سستي مه کوه، نو ورته وایو به ډونټ بی لیزي، ډونټ بی لیزي، سست مه جوړېږه، سستی مه کوه، ناراستی مه کوه. او که یو کس خاموش دی او ته ترې تپوس کوي چې ولې غلی یې، ولې خاموش یې، ته ولې غلی یې، نو ورته وایو به why are you silent، why are you silent، ته ولې غلی یې. او که یو کس تاسو ته جواب نه درکړي، تاسو ترې تپوس کوئ یا بل چاته جواب نه ورکوي او ته ورته وایې چې ولې ځواب نه ورکوي، نو ورته وایي به why are you not answering، why are you not answering، ولې جواب نه ورکوي. او که یو کس تاسو وینئ چې د هغه حالت صحیح نه دی، طبیعت یې ښه نه دی او تاسو ورته وایئ آیا تاسو ناروغ یاست، نو ورته وایي به are you sick، are you sick، آیا تاسو ناروغ یاست. او که تاسو وږي یاست او وایئ چې زه وږی یم، نو وایي به I am hungry، hungry معنا وږي، I am hungry، زه وږی یم. او که یو چاته وایي چې زه له تا ناراضه یم، نو ورته وایي به I am angry with you، یا زه تا ته غوسه یم، نو هم دا جمله ویلی شو، زه له تا څخه ناراض یم یا تا ته غوسه یم، نو I am angry with you، زه له تا ناراضه یم. او که چاته وایي چې وروستو به لوبه وکړو، یعنی بیا به لوبه وکړو، لکه یو کار دا به وکړو، د هغې نه وروستو بیا به لوبه وکړو، نو ورته وایي به then we will play، then بیا به we will play، موږ لوبه وکړو، یعنی بیا به لوبه وکړو. او که یو کس دروغ وایي او ورته وایي چې دروغ مه وایه، نو ورته وایي به don't lie، don't lie، دروغ مه وایه، یا don't tell lie، don't tell lie، دروغ مه وایه، یا don't lie، دروغ مه وایه. او که یو کس څه وخوړل او ته ورته وایي چې څه دې وخوړل، نو ورته وایي به what did you eat، څه دې وخوړل، what did you eat، څه دې وخوړل. او که یو چا نه ته د څه اورېدل غواړې او ورته وایې چې ما ته ووایه، نو ورته وایې به tell me، ما ته ووایه tell me. او که چاته وایې چې مثال یو څوک لګیا دی او څه څیزونه په نور څه کې اچوي، مثال یا یې ډسبین کې اچوي یا په یو الماري کې ږدي وغیره، او ته ورته وایې چې په سمه توګه یې واچوئ، نو ورته وایې به put them in correctly، put them in correctly، په سمه توګه یې واچوه، یعنی په سمه طریقه یې واچوه. او که یو چاته وایي چې خپله پوزه پاکه کړه، نو ورته وایي به clean your nose، خپله پوزه پاکه کړه، clean your nose. او که وایي چې دا اسانه ده، لکه څوک تاسو ته د یو کار وایي او ته ورته وایي چې یاره دا خو اسانه خبره ده، نو ورته وایي به this is easy، this is easy، دا اسانه ده. او که یو څوک د یو څه باره کې کوشش کوي او هغې نشي کولی او ته ورته کار لږ اسانه کړي او ته ورته وایې چې اوس بیا هڅه وکړئ یا اوس تاسو هڅه وکړئ، اوس بیا کوشش وکړئ، نو ورته وایې به now you try، اوس کوشش وکړه، now you try، اوس کوشش وکړه. او که یو څوک تاسو نه د څه پوښتنه کوي او تاسو نه هیر شي او ته وایې چې ما نه هیر شو، نو وایې به I forgot، ما نه هیر شو I forgot. او که یو څوک شرمیږي او ته ورته وایي چې مه شرمیږه، نو ورته وایې به
ډونټ بی شای. شای معنا شرمیدونکی، یعنی شرمیدونکی مه جوړېږه، مه شرمېږه. ډونټ بی شای، مه شرمېږه. او که یو چاته وایي چې دا میز جوړ کا، لکه مثال میلمانه رالل او ته ورته وایې چې په دې میز باندې هر څه برابر کا، پیالې یا کاسې یا نور پلیټونه وغیره دا ټول پې برابر کا، نو ورته وایي به چې سیټ د ټیبل، سیټ د ټیبل، میز جوړ کا. او که یو څوک یو کار وکړي او ته هغه ته شاباسي ورکول غواړې او ته ورته وایې چې ډېر ښه، یعنې دا کار دې ډېر ښه وکړه، نو ته به ورته وایې ویری ګوډ. ډېر ښه، ویری ګوډ، یا ویری نایس، یا دا هم ویلی شو چې ایکسلنٹ، ډېر ښه. ایکسلنٹ یا ویری ګوډ او یا ویری نایس. او که یو چاته وایي چې ویده شه، چاله خوب ورځي، یا اسې ورته مونږ وایو چې ځه لاړ شه اوده شه، نو ورته وایي به ګو ټو بیډ. ګو ټو بیډ، اوده شه. ګو ټو بیډ، اوده شه. یا گو اینڈ سلیپ، لاړ شه او اوده شه. گو اینڈ سلیپ، لاړ شه او اوده شه. او که یو چاته وایي چې بیرته لاړ شه، مثال څوک په یو لار راغلی او موږ نه تپوس کوي چې د پلانکي ځای کوم ځای کې دی، او موږ ورته وایو چې واپس لاړ شه یا بیرته لاړ شه، نو ورته وایي به گو بیک. بیرته لاړ شه، گو بیک. او که یو چاته وایي چې ته خو ډېر بد یې یا ته ډېر بد سړی یې، نو ورته وایي به یو آر ویری بیډ. ته ډېر بد سړی یې. یو آر ویری بیډ، ته ډېر بد سړی یې. او که چاته وایو چې ته ډېر ښه سړی یې، نو ورته وایي به یو آر ویری ګوډ. ته ډېر ښه سړی یې. یو آر ویری ګوډ، ته ډېر ښه سړی یې. او که زموږ لاسونه خیرن وي او څوک زموږ نه د یو کار مطالبه کوي، یا مثال څوک لاس میلاوي او زموږ لاسونه خیرن وي او موږ ورته وایو چې زما لاسونه خیرن دي، نو ورته وایي به my hands are dirty. زما لاسونه خیرن دي. my hands are dirty. او که چاته وایي چې یاره زه تږی یم، مثال اوبه څښي، ورته وایي چې زه تږی یم، نو ورته وایي به I'm thirsty. زه تږی یم. I'm thirsty. زه تږی یم. که د یو چا چلن ښه نه وي او ته ورته وایې چې سم چلن کوه یا مناسب چلن کوه، نو ورته وایي به behave properly. behave properly. سم چلن کوه. او که یو چاته وایي چې یو خوا ته وخوځېږه، یعنې ستا سره یو کس ستا مخې ته ولاړ دی او ته ورته وایه چې یو خوا ته وخوځېږه، نو ورته وایي به move aside. یو خوا ته وخوځېږه. یا که ورته وایي چې یو خوا ته شه، یو طرف ته شه، نو ورته وایي به get aside. get aside، یو طرف ته شه. یا یو خوا ته وخوځېږه، نو move aside. او که چاته وایي یو څه حرکت وکړه، مثال چا سره ناست یې ورته وایي چې ته لږ څه ناڅه حرکت وکړه، لږ ورهخوا شه، لږ څه حرکت وکړه، نو ورته وایي به move a bit. a bit معنا څه لږ څه، یعنی یو څه حرکت وکړه. move a bit، یو څه حرکت وکړه. او move aside، یو خوا ته وخوځېږه. او که چاته وایو چې مهرباني وکړه په دې باندې ځان پوه کړه، مهرباني وکړه په دې خبره باندې، یعنې ځان پوه کړه، نو ورته وایي به پلیز انډرسټینډ. پلیز انډرسټینډ، مهرباني وکړه ځان پوه کړه. او که چاته وایي چې یاره دا خبره هېره نه کړې یا دا مه هېروه، نو ورته وایي به ډونټ فرګیټ. ډونټ فرګیټ، دا هېره نه کړې یا دا خبره مه هېروه. او که یو چاته وایي چې لاړ شه او مطالعه وکړه، نو ورته وایي به go and study. go and study، لاړ شه او مطالعه وکړه. او که چاته وایي چې صبر وکړه، نو ورته وایي به have patience. have patience، صبر وکړه. او یا ورته دا هم ویلی شو be patient. be patient، بیا به patience په ځای باندې patient وایو. be patient، صبر وکړه، صابر اوسېږه. یا have patience، صبر وکړه. او که چاته وایي چې هیڅکله مه نا امیده کېږه یا هیڅکله دا کار پرېږده مه، دا جاري ساته، نو ورته وایي به never give up. یعنې پښتو کې مونږ وایو چاته توره او ډال مه غورځوه او دا کار بالکل پرېږ نه دی، نو ورته وایي به never give up.
هیڅ کله مه نا امیده کېږه، هیڅ کله دا کار مه پرېږده. او که چاته وایو چې په ما باور وکړه نو ورته وایو به believe me. په ما باور وکړه believe me. او که چاته وایو چپ شه یا غلی شه نو ورته وایو به shut up. چپ شه، غلی شه، shut up. یا ورته دا هم ویلی شو be silent. be silent چپ شه یا غلی شه یا خاموش شه. او که چاته وایي چې دا ولیکه نو ورته وایي به write it. write it دا ولیکه. او که چاته وایي چې جنگ مه کوه نو ورته وایي به don't fight. fight جنگ کول یعنی don't fight جنگ مه کوه. او که چاته وایي چې ټوپ مه وهه نو ورته وایي به don't jump. jump ټوپ وهل یعنی don't jump ټوپ مه وهه. او که ورته وایي چې jump ووهه نو بیا به ورته صرف وایو jump. jump معنا ټوپ ووهه او don't jump ټوپ مه وهه. او که چاته وایي چې اوبه غورځېږي لکه یو ماشوم بې احتیاطي کوي او یو طرف ته هغه پرېوځي او موږ ورته وایو چې اوبه غورځېږي نو ورته وایو به you will fall down. اوبه غورځېږي. you will fall down اوبه غورځېږي. او که موږ یو چاته خبره کوو او هغه نه تپوس کوو چې آیا ته پوهېږې یعنې په دې خبره پوهېږې که نه نو ورته وایو به do you know. آیا ته پوهېږې. do you know آیا ته پوهېږې. او که یو چاته وایي چې دلته وګوره نو ورته وایو به look here. دلته وګوره. look here دلته وګوره. او که ورته وایو چې ما ته وګوره نو ورته وایو به look at me. ما ته وګوره. look at me ما ته وګوره. او که ورته وایي چې دا واخله نو ورته وایو به take it. take it دا واخله. او که ورته وایو چې دا ونیسه، مثال لاس کې یو څیز دی او چاته وایو چې دا ځان سره ونیسه نو hold it. ځان سره ونیسه hold it with you. ځان سره دا ونیسه. او که موږ چاته وایي نور څه، لکه مثال یو څوک څه خبره کوي چې دا به وکړي دا به وکړي دا به وکړي دا به وکړي او ته ورته وایي چې نور څه نو ورته وایو به anything else. anything else یعنی آیا نور څه شته. anything else نور څه. او که چاته وایي چې ما پسې تکرار کړه، لکه مثال موږ ماشوم ته سبق ښایو او هغه ته وایو چې ما پسې تکرار کوه، موږ یې ورته وایو او ورته وایو چې ما پسې تکرار کوه نو ورته وایو به repeat after me. repeat after me ما پسې تکرار کړه. repeat after me ما پسې تکرار کړه. او که چاته وایي چې بیا هڅه وکړه، یو کس کوشش وکړي او ته ورته وایي چې یو ځل بیا کوشش وکړه، بیا هڅه وکړه نو ورته وایو به try again. try again بیا هڅه وکړه. او که چاته وایو چې پاسه یو څوک وده دی نو ورته وایو به یا هغه پروت دی ورته وایو چې ته پاسه نو ورته وایو به get up. get up پاسه. او که ورته وایو چې ویښ شه هغه لا ویښ شوی هم نه دی او موږ ورته وایو چې ویښ شه بیدار شه نو بیا ورته وایو wake up. او که ورته وایو چې پاسه نو بیا ورته وایو get up. او که چاته وایي چې خوشحال اوسې، لکه تا سره یو کس احسان وکړي نیکي وکړي او ته ورته وایې چې خوشحاله اوسې نو ورته وایو به be happy. خوشحاله اوسې be happy. او که چاته وایي چې ولامبه غسل وکړه نو ورته وایو به take bath. take bath ولامبه غسل وکړه. او که چاته وایي چې لاړ شه لوبه وکړه، لکه ماشومان دي ورته وایي چې زه لاړ شه کور نه بار وځه او لوبه وکړه، لاړ شه لوبه وکړه نو ورته وایو به go and play. لاړ شه لوبه وکړه go and play. او که چاته وایو چې مخخه وکړه یا چاته مخخه ووایه نو وایو به say goodbye. say goodbye مخخه وکړه. او که چاته وایي چې یو ګوټ وکړه، یو ګوټ واخله یا یو غړپ واخله نو ورته وایو به take a sip. take a sip یو غړپ واخله یو ګوټ واخله. او که چاته وایي چې یو نوړی واخله، یو کپله، یو کپ واخله ډوډۍ څوک خوري نو موږ ورته وایو take a bite. take a bite یو کپله، یو نوړی یا یو نواله واخله. او که ورته وایي چې یو غړپ واخله نو بیا take a sip یو غړپ یو ګوټ واخله. او که چاته وایي چې په وروځه یا په مزه ځه نو ورته وایو به walk slowly یا go slowly. په مزه ځه په وروځه. او که چاته وایي چې دلته راشه نو ورته وایو به come here. دلته راشه. come here دلته راشه. او که چاته وایي چې تیز وغږېږه یا په لوړ غږ ووایه
نو ورته وایي به speak loudly. loudly معنا په تیزه. speak loudly په تیزه په لوړ غږ ووایه. او که چاته وایي چې غلی شه، چپ شه، نو ورته وایي به یا غلی اوسېږه، نو ورته وایي به keep quiet. غلی اوسېږه keep quiet. او که ورته وایي چې غلی شه نو be quiet. be quiet غلی شه او keep quiet غلی اوسېږه. او که چاته وایي چې دننه راځه، یو څوک بهر ولاړ دی، نو ورته وایي به come in. come in معنا دننه راځه. او که موږ ورته وایي چې بهر وځه، نو ورته وایي به get out. get out بهر وځه. او دننه راځه come in دننه راځه. دوستانو خواست کوو چې موږ ته په کمنټ کې د خپلې رایې اظهار ضرور وکړئ او زموږ ویډیو هم لایک کړئ. ډیره مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.